نو زه بار نه وتم ملګرو ته ما وې د ما دا ټیکټ مخکې کې نو هغوی وې شاپنګ دله کوو مې زه دې مارکیټ ته ځم اوس هم لاړم ما سره زما زوی نو هلته یو مشهور دوبۍ مال ورته وایي نو هلته ځو چکر لګو په خدای یقین وکړه بخاري مې مخکې ده چې موږ سینکوس شو د ګاډي نه او ورننوتو دا نیمې بربنډې ښځې وې چې مارکیټ ته تلو نیمې قسم په خدای شرمېدم پټکې مې په سر و سر نه مې څادر ښکته کړ ډرایور ته زوی ته مې ټیلیفون وکړه چې ګاډي نه پارک کوي چې تښتو له دې ځای نه رو تښتېدو پې مسلمان پکې ګرځېدي داسې حالت دیندار او پټکي والا او ګیرې والا به شرمېږي ګرځېدې پکې نشي نو ما وی نه سار وختي ښه دي نی نو تاله لږ څه اخلو ملک ته دی چې ځان سره یوسې نو لاړم نو موږ په لفټ کې بره ختو هغه ټوټل دی لفټونه دي پکې نو چې لفټ کې ختو ما خو پټکې په سر و رومال مې په سر و نو یو ځای کې لفټ ودرېده نو یو ښځه را دننه شوه وس ورته ما پې غیر اختیاري نظر ولګېد په دې ښځه ما چې څوک به را دننه کېږي نو چې را دننه شوه نو صاحب د هغې صرف د دې سینې د پاسه یو وړه غوندې ټوکړه وه بس او د دې روانونو په منځ کې یو پوټې غوندې ټوکړه وه بس مخصوص اندام یو 4-5 ګوتې ټوکړه وه چې هغه یې د خانګو کې تاو وه او په سینه د پاسه یې راکوټې غوندې یو شی تړلی و بس او چې ما وکتل ډېر زیات خفه شوم او تکه توره چېرته د دې دغه علاقو وه د افریقې والا ډېره درنه پهلوانه ښځه وه نو ما د خولې نه غیر اختیاري وختل ما وی انا لله و انا الیه راجعون یا خدای دا څنګه ښځه ده چې دا مې ووی که نه اوهو هغه بلا غصه شوه او ما ته وی لا حول ولا قوة الا بالله ولکه مې ښځه خو مسلمانه ده ځکه لا حول ولا قوة خو مسلمانه وی بالکل لا حول ولا قوة الا بالله او مړه په عربۍ کې داسې کنزل ما ته شروع کړه که نه چې زه درته نشم ویلی بلا بدره دې راته ووایي چې تا دا انا لله ولې ووایې ما څه ګناه کړې ده چې ته دا وایې یا صاحبه زه غلی شوم مې دې بلا سره څه کې هغه بره په یو دغه کې بټن والا او په بل فلیټ کې کوش وه خو چې تله نو ما ته شاته کتل او کنزل یې کول مې زه امبر سری میخې دا تور شکل دی نیولې دی مردارې خدای دې بیخ وباسه بربنډې ووته نو ما ته ملګري وي دا ستا په دې پښتو دا پیش وه مې نه مې ما له خو عربي راتله کلبه یا حماره وغیره مې ورته ویلي شو نو وی تا ورته عربۍ کې هغې خو عربۍ کې تا ولې نه وې مې زه پاګل وم مې هغې بلا سره اوس که یو دغه یې را کړې وه د لفټ نه بار ایستمه خدای له مصیبتو نو پښتو کې دې ولې وی خو پې پې نه شوه میړه مې سپک شو خو مې دې نه پته ولګېده چې ښځه مسلمانه وه ځکه لا حول ولا قوته کافره نه وی مسلمانه وی او مې دې نه هم پته ولګېده چې هغې ته ځان ګناهګار نه ښکارېده خو دې خلکو ته پته نه لګي تاسو یورپ نه دی کتلی که نه نو ځکه دا خبرې کوئ تاسو بار دنیا نه ده کتلی ځکه دا خبرې کوئ قسم دې ما په خپلو سترګو لیدلی دي چې جینکې پلسترې کوي جینکې خښتې اوچتوي او دیوالونه جوړوي بالکل جینکې د ټرک نه 2 بوجې زه یو نشم وړی 2 بوجې په دې اوږو د پاسه ږدي او د ټرک نه کوزئ بلډینګ ته خېجئ ټریلر یې چلی جینکې په لاره په ازبکستان کې یو جینۍ ته ټریلر روان شوی نو هغه ټیر پنچر و هغې ته یې کولاوه نو نه شو کولاولی هغوی خو کمزوري دي او په لاره ودرېدل منه دي نو کله به یو ته اشارې کولې کله بل ته چې دا ټیر را سره کولاو کې دا د ښځو حق دی ټوله ورځ خدمت کوي یو بوډۍ ښځه وه زه په تاشقند کې په یو هوټل کې دیره نو سار به هغې د 11 بجو پورې د ټول هوټل د خلکو د ناشتې خدمت وکړه لوښي به یې ښودل او به یې لرکول خیرن به یې ته لرکول او هګۍ وغۍ یې شول به د هوټل والا ته یې ښودل یک سر باندې د 11 نیمو پورې به یې د ټول هوټل د خلکو د ناشتې خدمت کوه نو چې بیا به ناشته ختمه شوه نو جارو به یې راواغېشته او جاړن د هوټل به یې صفا کوه مازدیګره پورې غریبه لګیا وه دا خدمت یې کوه نو ما ته یو ځل د ترجمان په واسطه تپوس وکړه مې ستا خاوند نشته وی ولې نه مې بچي وي شته
نو مې ته دا دونه خدمت کې تنخواه دې څومره د څه معمولي تنخواه راته یاده کړه نو مې دا ولې کوي څه به خورم مې ولې ستا خاوند یې هغه دونه ګټي چې د هغه کېږي او زما زامن دومره ګټي چې د هغوی کېږي هر کس خپل ځان ساتي سار نه مازدیګره پورې هر انسان خدمت کوه ځایونه جارو سړکونه جارو کوه هوټلو کې خدمت کوه او په دوکانونو کې سوداګانې خرڅوه او بربنډې ګرځي او بیا د شپې ماسخوتن کلبونو ته ځي شرابونه ورته ښه ګران دي شرابونه څکي او بدعملۍ کوي دا د سارو جون چې ما به ورته د خپل ملک الوې مې خو یو ګټي او ټول ټبر یې خوري وی دا څنګه دا زه منه منم هلته به انډونیشیا ګوره د مسلمانانو ملک زه تللی دې خوا به خاوند ناست دی دلته به یې ښځه ناستی هلته په هوټلو کې دا بوفي سیسټم وي خدای له به خوراک خاوند نه م راوالي ښځه به م راوالي په یو ټیبل به خوراک وکړي سړی به خپل بل ورکوي ښځه به خپل بل ورکوي بورچې خانې ته به خاوند یې راشي د ډیوټۍ نه ځان له به خپله پخلی کوي ښځه خاوند له پخلی نه کوي ښځه خاوند له جامې نه انځي سړی ځان له پخپله جامې انځي په مشین کې او ښځه ځان له پخپله جامې وینځي دا ژوند دی زمون خو شکر الحمدلله چې څوک پې عمل کوي دا پکې شرط دی ښځه سرداره کړې د قسم په خدای ښځه د کور سرداره د بالغ ته ډډه ووه که د خاوند زړه ښي که به دي تاله بیا را پیدا کوي بالکل په هر حال او سار وختي غټ لیست ولیکي خاوند ته وایي ها دا واله دا شیدونه راوړه سرداره شوه که نه شوه د خاوند د ښځې جامې کیړی پیزار لوپټا بورقا دارو درمل پلار مور کره بوتل غم خادی له بوتل دا ټول د سړو په سر دي وي زموږ حقوق نشته ښځې ته خو شریعت د هیرې په نظر کتلی دي ښځه هیره ده سره زر دي قسم په خدای سره زر او هیره خلک په مالوچو کې او په صندوق کې بند ساتي بار کولو چې کم بی قیمته شي وي لکه یو خښته په میدان پرتی او چې کم قیمتي شي وي خلک د هغې حفاظت کوي ښځه د خدای او رسول په نظر کې قیمتي شی دی هیره ده سره زر دي نو ځکه وایي چې دا پټ کې بالکل زه اکثر دا یو خبره کوم چې کیله هغه کیله ده چې په پوستکي کې بند دی او چې پوستکي رې تلر کا نو بیا پې ماشي مچان بنګېږي بیا به څښئ هلته هغه محفوظه ده چې پوستکي کې بند دی او که پوستکي رې ته لرې کا ګندونه به پې بیا بنګېږي بیا به څښا شي نو ښځه هغه ښځه ده چې په خپله پرده کې بند دی دا شریعت حق ورکړی دی ښځې له دا مو حق نشته وایي دا په کور کې خدمت ولې کوي هلکه په کور کې د واده نه مخکې د چا خدمت کوي د مور پلار د رونو خویندو په مینه یې کوي که نه کوي په محبت په زور خو نه کوي هغه شوق ګڼي هغه ځان له فخر ګڼي او چې واده شي د چا خدمت کوي بیا د خاوند او د بچو کوي او قسم دې په خوشحالۍ یې کوي په زور یې نه کوي بچی ورته جالي او دی خاندي ورته هغه ولې سکون هم ورکوي هغه ماشوم او دا ورته خاندي په خوشحالۍ خدمت کوي په زور نه کوي نو ته وایې دا ولې نو تا وویسته نو جس کې دې نوکره کړه ایر هوسټس دې ترې جوړه کړه نو د خپلو نوکر د خدمت د ظلم وګڼه او د پردو 3,500 200 سورلو ته لوښ ږدي او خیرن ته لرکوي